د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وشي دوی په هره سیمه کې چې طالبان یې وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هره سیمه چې طالبان یې پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي په دې ډول به مرکچي پلاوي د افغانستان دننه شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول شي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کیږي د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. د سیاسي چارو شمېر کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت دا وړاندیز بېساری معقول او د شرایطو سره برابر ګڼي او له یادې ډلې غواړي چې لبیک دې ورته ووایي. دوی زیاتوي که طالبان قطر بې طرفه ګڼي دوحه هم بې طرفه نشي پاتې کېدای. که هیواد کې مذاکرات وشي قومونه، علما، آزادې رسنۍ او د مهاجرینو استازي به یې د 2001 زېږدیز کال د اضطراري لویې جرګې په څیر وڅاري. تر څو چې موږ مخامخ د هر چا د فشار او د سیرو نه غیر خپلو کې په خپل وطن کې په خپل کلی کې په خپلو خړو خاورو کې په خپلو منځو کې کیننو دغه سولې چې په واشنګټن او په نیویارک او په برلین او په بون او په دوحه او په دې ځایونو کې کیږي زه خپله ډېر ورته خوشبین نه یم ځکه هغه د پردیو سورو لاندې وي. پردي خلک بیا هغوی د خپلو ګټو تضمینونکي دي نه د یو بل وګړي یا د یو بل هیواد. د چارو شمېر نور کارپوهان بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د حسن نیت او سولې مذاکراتو د پرمختګ لپاره یاد وړاندیز ومني. دوی وایي که وسلوال طالبان د افغان حکومت د اوربند غوښتنه هم ومني بین الافغاني مذاکرات به د اعتماد فضا کې ترسره او ښه پایله به ورکړي. دا نظر یې تاییدوو چې دا خبرې په افغانستان کې وشي، داخل د افغانستان کې وشي. 40 کاله په دې اور کې موږ سوځېږو چې خبرې په راشي او 2 میاشتې 3 میاشتې دې هیله مو ترې نه دا کوو غوښتنه ترې کوو چې د دې داخلي خپلمنځي خبرو خوند والی او د پرمختګ وسیله وګورئ چې څومره پرمختګ کولی شي. د ټولنیز رسنیو یو شمېر کاروونکو هم د افغان حکومت یاد اقدام ستایلی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د قطر د مجللو هوټلونو پر ځای په خپل هیواد کې چې د جرګو او مرکو ټاټوبې دی مذاکراتو ته راشي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت طالبانو ته دا ډول وړاندیز کوي بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د په هیواد دننه د سولې مذاکرات وشي، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي.